جومات ته دننه شو، ګوري چې یو کس پریشان ناست دی او خفه او غمجن ښکاري. ویل چې څه شي بې وخته جومات ته راوستی؟ ویل ای د الله رسوله، قرضدار یم، قرضونو پریشانه کړی یم، یو څه غمجن او تشویشي یم. ویل آیا داسې یو دعا در ونه ښیم چې کله یې ته ووایې قرضونه به دې پې خلاص شي، الله تعالی به د قرضونو د خلاصولو توفیق درکړي او تر څنګ به یې له دغه تشویشونو او دنیایي جنجالونو په امان اوسي او ذهن به دې آرام اوسي؟ ویل ولې نه ای د الله رسوله؟ ویل همیشه هم دا دعا وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ابو امامه وایي کله له کله چې مې دا دعا زده کړه او همیشه یې ځان سره وایم بیا قرضداره شوی نه یم، قرضونه مې خلاص شو او غمونه مې پسې لاړل په خپله مخه. نو که ته هم تشویش لرې، قرضدار یې، له دغه ناخوالو ځورېږي او حالت دې بد دی او ژوند دې له غمونو ډک دی، همدا دعا زده کړه، سهار او ماښام یې تل وایه. ښه به دا وي چې هر سهار او ماښام یې درې وارې ووایي، یا کله چې خفه یې، زړه باندې دې بوج دی، همدا دعا تکراروه. السلام علیکم.